سلامونه او احترامات ملګرو صدام حسین شباب ما لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ټیم په ټیم موږ ناسته کوو د مختلف شاعرانو سره ادیبانو سره فنکارانو سره او موږ د مختلف کلامونه ټاپې غزلې ریکارډ کوو خو نن زه د یو داسې شخصیت خواته ناست یم چې ډېر یو د پښتنو دپاره یو ډېر ښه کار کړی دی څوک چې د پیښور پوهنتون نه د پی ایچ ډي سکالر دی د پښتو پوسټ ګریجویټ کالج کوټه کې اسسټنټ پروفیسر هم دی میر حسن خان اتل صاحب را سره ناست دی څوک چې زموږ یو استاد هم دی او د ډېره د خوشحالۍ خبره دا ده چې کله نه هاسټل ته راغلی نو زما روممیټ هم دی تاسو ته به مخې ته د ده دا کتابونه ښکاري چې هغه د پښتو هر یو اړخ دی هسټري ده کلچر دی د زده کړې داسې کتابونه څوک چې د سی ایس ایس پی ایم ایس دپاره تیاری کوي د هغې دپاره دیو تقریبا 10 کتابونه لیکلي دي اوسه پورې میر حسن خان اتل صاحب تاسو په خپل پروګرام کې هرکلی ویم ډېره مننه شباب صاحب تا او ستا ټولو اورېدونکو کتونکو ته نیکې هیلې او احترامات ډېره مننه میر حسن خان اتل صاحب اول راته خپل مختصر شان خپل ځان را وپېژنئ تعارف را سره وکئ او د هغې نه پس تاسو چې څومره د پښتو کې کم کار کړی دی د پښتو ادب کې د پښتو په تاریخ کې په کلچر کې څومره چې تاسو د پښتنو دپاره هرې ځلې کړي دي په دې راته لږ لنډه شان رڼا واچوئ صدام خانه که رښتیا خبره سي تر ټولو ما ته ګران کار د ځان پېژندګلوي ده جی جی البته زما نوم میر حسن خان دی اتل زما کلمې نوم دی جی جی زیاتره خلک ما د اتل په نوم پېژني جی جی زه خپله د ژوب د سولې پښتونخوا د ژوب اوسېدونکی یم جی په خټه بابړ یم خو له تېرو 5 کلو څخه زه په کوټه کې ژوند کوم زما کورس کوم دی هغه په کوټه کې دی ما چې کومې زده کړې کړي دي ما ایم ای هم کوټې پوهنتونه کړې ده صحیح پښتو ادبیاتو کښې یوه ایم ای چې کومه ده ما په عیار کې کړې ده صحیح صحیح او وروسته ما په پښتو ادبیاتو کې ایم فل ډګري واخیستله کوټې پوهنتون څخه صحیح زه د کوټې پوسټ ګریجویټ کالج کښې هلته کار کوم د استاد په حیث باندې اوس یو 15-16 میاشتې کېږي چې زه د پېښور یونیورسټۍ د پی ایچ ډي سکالر سوی یم او له خپل ډپارټمنټ څخه زه په سټډي لیو باندې د څلورو کلو دپاره سویل شمالي پښتونخوا ته یعنې پېښور ته راغلی یم او که خدای کړی و دلته د خپلې پی ایچ ډي په ډګرۍ باندې لګیا یم او هیله ده چې زه په 4-5 کاله کې خپله پی ایچ ډي چې کومه ده هغه پای ته ورسوم ښه ډېره مننه اتل صاحب دا راته ووایي تاسو د ما ذکر وکړو مخکې هم چې تاسو 10 کتابونه لیکلي دي د اوسه پورې لکه ستاسو کو موږ وګورو ایج هم دومره نه دی داسې دومره ډېر کار لکه تاسو چې څومره لیکل کړي دي څومره کتابونه هم کړي دي ما ډېر کم خلک داسې ولیدل چې دومره په لږ ټایم کې هغوی دومره ډېر کار کولی شي د دې شاته راز څه دی څه کیدی شي دا ډېره ښه پوښتنه ده یو خو اول کار چې که څوک کول غواړي کار ته چې اراده وکړي زما خیال دی چې بیا هر سړی کولی شي چې ډېر کار وکړي او پر وخت باندې یې وکړي او داسې کار وکړي چې هغه خلکو یو ټولنې ته چې کوم دی هغه په ګټه تمام شي د دې شاته کیدی شي دا زما د ملګرو زما د دوستانو زما د پېژندګلوو والاو حوصله او ډاډ وي چې هغو زه هر وخت ما ته ډاډ راکړی دی حوصله یې راکړې ده ځکه زه په دې کې کامیابه سوی یم چې ما دونې کار کړی دی البته زه خپله اوس هم دا وایم چې کیدی شي ما تر دې هم زیاته کار کړی وای دا 10 یا 8 کتابونه چې کوم دي د دې پر ځای ما 20 کتابه لیکلي وای چونکې تا ته معلوم دی چې پښتانه په حیث د یو قام د ژوند په هر اړخ کې د مسایلو سره مخامخ دي موږ کمی محسوسوو او د دې بنیادي وجوهات کیدی شي ډېر وي سیاسي وجوهات یې وي سماجي وجوهات یې وي
خو یو بنیادي لامل دا هم کیدای شي بلکې دا دی چې زموږ علمي چې کوم زموږ ته ضرورت دی زموږ قام ته زموږ ولس ته په هغه والا موږ ډېر شاته پاتې یو د نړۍ د نورو قامونو په پرتله نو ما خپل کوشش کړی دی او ته یې وینې خپل کوشش ته دوام ورکوم او هیله ده چې په راروان وخت کې هم د خپلې ټولنې او د خپل کار دغه نه خدمت ته دوام ورکړم. ډېره مننه. اتل صاحب کم داسې اړخونه دي د پښتو چې تاسو په هغې باندې کار کړی دی لکه کتابونه خو زما مخې ته پراته دي ما هم کتل یو چې کوم پکې زما د ټول نه د خوښې کوم کتاب دی زما مخې ته بالکل په دې سر پروت دی د پښتو ادب هنداره کوم چې د سی اس اس کوم کمپیټیټیو ایگزامونه دي سی اس اس پی ایم اس که څوک هم د دې لپاره تیاری کوي او دا وګوري دومره د بنیاد نه دوی راغلي دي چې د املا زموږ د ټول نه غټه ستونزه اتل صاحب زموږ د پښتنو کو هغه څوک امپل سکالر هم وي خو چې پښتو یې نه ویلي نو هغه املا نشي لیکلی دوی چې کوم د دې کې هغه ستونزې موږ ته راځي په املا لیکلو کې ځکه زه په خپله هم تیاری کوم چې کوم یېګانې دي په هغې باندې تاسو ډېر په لږو ټکو کې په لږ مختصر دونه ښکلی دا تاسو ډسکس کړی دی په هغې باندې تاسو خبرې کړي دي چې سړی هغه وګوري نو کلیر کېږي پې د کتاب کوم چې د پښتو ادب هنداره چې کوم تاسو د سی اس اس پی ایم اس لپاره چې کوم تیار کړی دا خو ډېر یو ښکلی کتاب دی زما په خپله ډېر خوښ شو د دې نه علاوه کم کتابونه دي چې تاسو لیکلي دي او په کم اړخونه هم ورله ټچ کړي دي د پښتو ادب په کم اړخ باندې تاسو ډېر کار کړی دی او ستاسو د خوښې اړخ پکې کوم یو دی؟ صدام خانه ما خدای ستا په درې څلورو اړخونو کې د ادب کوشش کړی دی کار وکړم تحقیق کې ما ډېر کار کړی دی دوه درې کتابونه چې کوم دي هغه زما د تحقیق په اړخ کې دي په څنګ کې تنقید هم ورسره شته یعنې تحقیق او تنقید داسې ما تخلیق هم کړی دی هسټري ته هم زما ډېر پاملرنه ده او ما ته خپله هسټري ډېر خوند راکوي خاص کر دا زموږ هسټري چې کومه ده د پښتنو یا د افغانانو چې کومه هسټري ده نو هسټري کې ما کوشش کړی دی البته په هسټري کې ما خپله ځان ته کتاب نه دی لیکلی ما ډېر کار کړی دی او زه وایم چې دا ښه کار هم دی ما د ژباړو په برخه کې ډېر کار کړی دی خاص کر د کالونیل پیریډ باندې چې کوم کتابونه کالونیل پیریډ کې چې کوم کتابونه لیکل شوي دي دا ګزیټرز لړۍ ده ما لرغوني ژبو په نوم باندې یو غټ کتاب چې کوم دی دا پښتو ته وژباړلی چې هغه ډېر مفید ثابت شو او خلک یې ډېر خوښوي یو ریفرنس بوک دی د ریسرچ لپاره د دې وروسته بیا زموږ یو بله ضلع ده د سویلي پښتونخوا سویي چې هغه ډېر ارزښت لري د هغې ګزیټر ما وژباړلی تر دې مخته ما یو کتاب دی چې په دنیا کې ډېر مشهور دی پادګانې خاک یا ریچیډ آف د ارت چې کوم دی فرانس فینن لیکلی دی دا د پوسټ کالونیزم اثرات چې کوم دي سایکالوجیکل اثرات چې پر هغو قامونو لوېدلي دي نو دا پادګانې خاک له بده مرغه په پښتو کې نه و دې کتاب ته په دنیا کې د نیشنلیزم بایبل هم ویل کېږي نو دا کتاب ما وژباړلی دا هم خلکو ډېر خوښ کړی او په ډېر لږ وخت کې دا کتاب چې کوم دی د لرو برو پښتنو لاسو ته ورسېدی له دې علاوه د تخلیق په برخه کې ما کار کړی دی زما دوې سفرنامې چاپ دی یوه درېیمه هم تیاره ده په دې کې د دوې سفرنامې چې کومې دي هغه د بهرنیو هېوادونو دي یوه دلیل زموږ د یو ډېرې لرغونې او ډېرې ښکلې سیمې کاپرستان موږ ته وایو یا کیلاش ته وایو د کیلاش سفرنامه ده له دې علاوه چې کوم دی ما لنډې کیسو کې هم کوشش کړی دی د شوق تر حده پورې ما شوق دی چې ما ته وخت وموندل سي نو زه لنډې کیسې لیکم ما یو څه لنډې کیسې لیکلي دي چې په هغه کې څه چاپ هم دي څه لا تر اوسه د چاپ لارې څاري او وخت په وخت زه کوشش کوم چې د یوې بلې لارې څخه هغه چاپ کړم او د دې کې یوه خبره دلته باید زه یوه یادونه وکړم چې ما اوله مو ویل چې دا د خلکو حوصله ده د خلکو ډاډ دی د ما سره یې مینه ده زما د اکثره کتابونه چې کوم دي دا د اکاډمي له پښتو اکاډمي کوټې له اړخه چاپ شوي دي دا زما دپاره ډېره د ویاړ او د افتخار خبره ده چې د یو ډېرې لو مستندې ادارې لخوا زما کتابونه چاپ شوي دي را روان پروژیکټس هم زما د پښتو اکاډمي سره یو دوه دي چې
چې هغه هم دا وخت په پایپلاین کې دی، بلکې څه داسې دي چې هغه په اخري مرحلو کې دي او انشاءالله زموږ کتونکي یا اورېدونکي یا د پښتو مینوال به ژر خبر سي، هغه پروجیکټونه به د دوی تر لاسونو د کتابونو په شکل کې ورسېږي. ډېره مننه اتل صاحب. نن سبا که موږ وګورو لکه زما په خپله زه د دې ستونزې ښکار شوی یم چې که څوک وغواړي چې زه په پښتو کې زموږ په شمالي پښتونخوا کې که وګورو که دلته څوک غواړي هم چې زه په پښتو کې اډمیشن وکړم او پښتو ایز ا سبجیکټ ووایم یا ایز ا مضمون یې ووایم نو خلک هغه ته ډېر لکه د هغې څوک یې حوصله افزایي نه کوي بلکې ډسکرج کوي، د هغې حوصلې ماتوي چې موږ خو که نن سبا موږ وګورو په زموږ معاشره کې خلک سبق هم ډیګري هم صرف د دې دپاره وایي چې زه به پنجاب کوم. د دې نه علاوه خلکو سوچ بس هغه لیمیټډ جوړ شوی دی. لکه زه په خپله چې زه کله زه یونیورسټۍ لیول ته د اف ای سی نه پس رالم نو ما غوښتل دا چې زه په خپله په پښتو کې اډمیشن وکړم، هلته نه ماسټر وکړم ځکه چې زه په خپله داسې لږ شاعري هم کوم د پښتو. زه په خپله د پوهنتون ادبي ستوري رودادنګار هم پاتې شوم، خو چا هم ماله په که زما خپل فیملي ممبرز دي که زما ملګري دي چې له چا نه هم ما مشوره اخیسته نو چا هم ماته دا مشوره نه ده راکړې چې ته پښتو کې اډمیشن وکړه. حالانکې نن که زه چېرته د پښتو سټوډنټ وی نو زه به نن داسې نه وم، لکه ما سره به ډېر نالج هم و، زه به په خپل شوق کې هم تللی وم. داسې تاسو څه میسج ورکوئ هغه سټوډنټانو ته چې څوک غواړي چې زه پښتو ووایم خو خلک یې د هغې ډسکرج کوي یا د هغې حوصله افزایي نه کوي چې هغه پښتو ووایي؟ څه میسج تاسو ورکوئ چې خلک پښتو طرف ته راشي او خپل سبجیکټ د خپلې ژبې ایز ا سبجیکټ ووایي نو ډېر ښه کار به پکې وکړي؟ ډېره ښایسته پوښتنه ده او دا شاته اوږد پسې منظر لري، خو موږ به کوشش کوو چې په لنډو خبرو کې د دې جواب ووایو. اول خو تخ به بالکل نه مایوسه کېږي په دې باندې چې اوس زه در سره یم انشاءالله. ډېره مننه. دغه مسله به ستا حل شي که خدای کړي انشاءالله. پاتې شو دویمه خبره د دې د دویمې پوښتنې د دې دوه درې اړخونه کېدی شي. بنیادي اړخ زما په نظر د دې سیاسي دی. تا یوه خبره وکړه په پوښتنه کې تا یادونه وکړه چې زموږ خلک چې کوم دي هغه ایجوکیشن چې کوم دی هغه د جاب یا د کار دپاره ترلاسه کوي. نو ښکاره خبره ده موږ یو غریب قام یو، زموږ وطن چې کوم دی هغه کې تر اوسه صنعت نشته، زراعت زموږ په یو خاص مخصوص علاقه کې شته، نورو سیمو کې زراعت نشته. نو دا ګورمنټ جاب چې کوم دی دا زموږ د هر ځوان چې کوم دی دا د ده په مقاصدو کې یو ګورمنټ جاب وي. نو د ده فیملي که د ده مور پلار وي که د ده مشران وي وروڼه یې نه نو هغه هم بیا ګوري چې یاره زما بچی یا زما ورور چې کوم دی هغه چیرې جاب پیدا کولی شي. نو ده ته بیا هغه ډیګري چې کومه ده هغه پریفر کوي، ده ته تجویز ورکوي. که څه هم د ده له هغه سره اخوا ته د ده موډ نه وي یا د ده شوق نه وي خو هغه به حالت یې مجبوري. نو دا زه دې کې د خلکو قصور زه نه بولم، دا چونکې د دې نظام او سیسټم چې کومه ده دا زموږ یو مجبوري ده. په کار خو دا وایه په دنیا کې څومره نیشنز دي یا نیشن سټیټس دي هغه په خپلو ژبو کې زده کړې کوي. هغه دا وخت چې دوی ترقي کړې ده، مطلب که موږ د اروپا مثالونه راواخلو یا د ایسټرن ایشین کنټریز مثالونه راواخلو یا ترکان راواخلو نور په دنیا کې، نو دوی چې کومې ترقیانې کړي دي یا د دوی نن په ساینس کې کومه ترقي ده، د دوی په سوشل ساینسز کې څومره ترقي ده یا په نیچرل ساینسز کې د دوی څومره ترقي ده، په میډیکل او انجینرینګ. د دې بنیادي وجه که ته وګورې یعنې د دې بنیادي هغه که وګورې دا خلک په خپله ژبه کې زده کړې کوي. نو دا زموږ بدبختي ده او بحیثیت کام زموږ د دې بدبختۍ سره مخامخ یو چې زموږ د میډیم اف انسټرکشن چې کوم دی هغه په بله ژبه کې دی. موږ هر وخت چې تر دې پروسس راوتلی ماشاءالله ایم فیل د کمپلیټ شوی دی، زه هم تر دې پروسس راوتلی یم. موږ اول واره تر لسمه پورې د هر سټوډنټ دا کوشش وي چې یو خدای اردو زده کړي. نو دا نه مو لسمه پورې د اردو د زده کېدو دغه خپل سبجیکټ پاتې وي، یعنې دی د فزیکس ځین پاتې وي، کیمسټري ځین پاتې وي، دغه بایو پاتې دی د اردو په ټینشن کې، د استاد په خبره سر نه خلاصېږي، د استاد په خبره سر نه خلاصېږي. چې څه وخت موږ میټرک ته راورسېږو او بیا فرسټ اییر سیکنډ اییر ته ځو نو بیا له موږ سره بیا بل میډیم شروع شي، بیا هغه ته موږ انګلیسي وایو انګلیش وایو.
بیا نو دا بیا بل غم وي نه او دا بیا دی غم وي په دې کې اکثره خلک چې کوم وي هغه مطلب تا ته استاد وایي څه لکه خوب سي وي نو د ده په شلو خبرو کې به بلکې بخښنه غواړم زموږ چې کوم استادانو د هغو به هم دا ژبې نه وي زده بالکل نه چونکې هغه هم د دې پروسس او د دې سیټ اپ چې کومه ده هغه برخه سوې ده نو دغه اني وایي سړی ډبل مایند سي نه بالکل دویمه خبر ستا د پښتو وکوله نو زده کړې خو بالکل پکار دي چې پښتانه په پښتو کې زده کړه وکړي پښتو ووایي پښتو ادبیات ووایي پښتو تاریخ ووایي په پښتون کلچر ځان خبر خو د هغه سره به بیا پرځې که ته زه یو سړي ته ووایم چې یاره ته په پښتو کې بي اس وکوه بیا کوشش وکړه ایم اس وکوه یا بیا پي ایچ ډي وکوه دی که ما ته ووایي چې زه به بیا جاب چیرې کوم نو د جاب په حواله که دی ما ته ووایي بیا له ما سره جواب نشته داسې په کال دوو کې بیا یو 15 پوسټه پیدا سي یا د اس اس پوسټونه وي یا د لیکچرر پوسټونه وي نو هغه دپاره کسان که 10 راځي او پوسټونه چې کوم دي هغه 15 راځي نو بیا سړی بیا دا نسي ویلی بیا زه خبره بیرته واخلم یم یاره بالکل که دی په فزیکس کې او بلکې هغه علوم هم زموږ ضرورت دي موږ باید فزیکس کې هم علوم ولرو خلک ولرو کمیسټري کې هم ولرو بایو کې هم ولرو انجینرینګ میډیکل نه یعنې ما د ټول موږ په هره شعبه کې چې کوم یو هغه شاته پاته خلک دي نو په دې برخه کې زه اوس هم دا وایم چې زموږ باید هغه شان په ذهن کې وي چې زما کیریر جوړېدل دي پاتې سو پښتو سره مینه کول زما دپاره زه دا وایم چې یو ډېر اسانه طریقه دا ده چې که زه ډاکټر یم که زه وکیل یم که زه انجینر یم بایو وایم کمیسټري وایم پښتو ایز مورنۍ ژبه زه له هغې سره مینه وکړم هغه زده کړم په هغې کې زه لټریچر ووایم تاریخ ووایم او بیا خدمات په هغې کې څنګه زه کولی شم مطلب که څوک د هرې ژبې ووایي که څوک ډاکټري وي که څوک انجینر وي خو څه نه څه ډېره مینه د پښتو سره پکار ده چې هغې خپل د پښتو د پرمختګ دپاره کار وکړي او د خپل وسه پورې هغه که د هر پلیټ فارم نه خو چې د هلته نه کار وکړي مونږ پښتنو دا به زموږ دپاره ډېره بهتره خبره وي مونږ وګورو تاسو چونکې ډېر کتابونه لیکلي زموږ مخې ته پراته دي تاسو د کوم د سی اس اس پی ایم اس چې کوم اسپایرنټ څوک چې تیاری کوي د هغې دپاره هم تاسو یو کتاب لیکلی دی خو په مارکیټ کې هغه شان موجود نه دی داسې تاسو مخکې څه ارادې لرئ چې داسې د لوستونکو دپاره داسې ستاسو بل یو څه پروګرام وي چې دا کتونکو ته ورسي که د دنیا په هر ګوټ کې خو چې ورته ورسي صدام خان دا ډېر ښایسته پوښتنه تا وکړله زما خو اراده سته او ارادې هم دي او دا بالکل فیصله کړې ده چې د دې قام او د دې وطن او د خپل ولس خدمت وکړو نو چونکې کله کله بیا داسې کارونه ډېر وي سړی ورته یوسي یا تا ته موقع په لاس نه درځي ما خپله د سی اس اس او پی ایم اس موږ ته وایو د کمپیټیټیو سیسټم اګزامونه دي او زموږ په صوبه کې په سویلي پښتونخوا کې بیا دې ته پي سی اس وایي د دې چې کوم کریکولم دی پر دې باندې ما مکمل له ا تر زیډه پورې یعنې له الفه بیا تر یا پورې کار کړی دی او هغه ما د ضرورت مطابق چې لوستونکو ته په ډېر کم وخت کې چونکې هغه لوستونکي ته معلوم دي چې هغه پر یو وخت 12 سبجیکټ تیاروي هغو سره دونې ایکسټرا وخت نه وي چې هغه هر سبجیکټ ته کلونه ورکړي نو زه ما د هغه ضرورت مطابق دا باندې کار کړی دی دا ما تیار کړي دي د بوک په شکل کې هم دا دي موجود دي دا خبره ستا بالکل ښه ده ډېره ښایسته پوښتنه ده دا کتاب چې کوم دی دا زه اوس کله پېښور ته راشیفټ شولم د دې کتاب چې څوري ډیمانډ دی په هغې حساب دا اویلیبل نه دی دا پبلیشرز ما ته وایي چې دا داسې کتاب دوی کله کله په ورځ کې 30-40 دانې خرڅېږي نو اوس دلته راغلم ما دوی ته دا کتاب ور پرووایډ کړی د دوی دپاره په مسله وه دا کتاب دلته نه پیدا کېدی نو زه بالکل د دا لوستونکو دپاره کوشش کوم انشاءالله اراده مه ده عنقریبه زه په څنګ کې پی ایچ ډي هم زما روانه ده هغه هم یو ډېر اهم کار دی ډېر پراخ کار دی هغه هم راټولول راغونډول غواړي خو زه به په لنډ وخت کې که خدای کړي و داسې لیار زخه خاص کار په خصوص د سوشل میډیا د لارې چې زه دغه چې کوم ما ته چونکې ما ډېره خواري کښلې ده
دا ګډ شان ما تیار کړي دي. دا زه له دوی سره شیر کوم او یو کس په 10 یا 15 منټه کې د ده یو ټاپکس کوم دی هغه کور سي او داسې هغه ټاپک صرف و خپله پیپر ته انسرشیپ ته شیفټ کړي نو د دغه سوال به پوره کېږي. نو زه به انشاءالله کوشش کوم ستا کومک به هم راسره وي، د نورو ملګرو ډاډ به هم راسره وي. نو په دې حواله به زه د خپل وخت ترتیب کوم چې کله ما موقع پیدا کړه دا به موږ یو داسې ترتیب شروع کوو انشاءالله تعالی له دې وروسته به پښتانه که د نړۍ په هر ګوټ کې وي، ما ته معلوم دي په یورپ کې دي افغان هلته PCS تیاریانې کوي، د PMS تیاریانې کوي، نو کراچۍ کې دي، په اسلام آباد کې دي، په لاهور کې دي، په کوټه کې دي، په پېښور کې دي، بلکې زموږ په هر د دنیا په هر ګوټ کې پښتانه شته او د زرګونو په شمېر پښتانه د دې مسلې سره مخامخ دي. ماتې فیډبیک راځي نو دا به که خدای کړي وو د دوی دپاره دغه مسله د پر لایف ټایم زه هواروم او په دې سره په څنګ کې زه دا اراده لرم چونکې زه دلته پېښور یونیورسټۍ ته پوهنتون ته راشفټ شوی یم چې زه په دلته که چیرې داسې موقع جوړېدله فری اف کاسټ به زه که خدای کړي وو داسې د کلاس یو بندوبست کوم په میاشت کې زه ټایم وباسم میاشت کې یو کلاس یا 2 کلاسه چې دا زموږ د ځوانانو حوصله وسي او د دوی دپاره په لږ وخت کې د پښتو د زده کړې مسله چې کومه ده هغه زه ډېره مننه. چونکې ما چې څومره پروګرامونه کړي دي داسې پروګرام زما مخې ته نه دی راغلی، انشاءالله شعر درسره شریکوم بیا هم، خو چونکې ملګرو ته زما خواست دی چې ما ټول عمر کوشش دا کړی چې زه ستاسو لپاره داسې یو پروګرام ریکارډ کړم چې په هغې کې سره زده کړې خبرې او زموږ د پښتون قوم کوم چې ډېرو ستونزو سره مخ دی دوی ته لږ خوند هم واخلي او د خوند سره سره دوی لږ هغه سره زده کړې خبرې ته هم وشي او څه زده کړه ترې هم وکړي، د دې پښتنو د پرمختګ کې څه کردار ادا کړي. ټول عمر ما داسې پروګرامونه کړي دي. نن چونکې ستاسو مخې ته یو بله ډېره ښه خبره راغله چې د سوشل میډیا د لارې به موږ د خپل چې کوم چاته د پښتو په زده کولو کې ورته مسله ده هغه به انشاءالله موږ د سوشل میډیا د لارې سروی چې حل کوو. بل د پېښور پوهنتون کې چې څومره سټوډنټان دي او څوک پښتو زده کول غواړي نو په میاشت کې به موږ یو کلاس 2 داسې ارینج کوو د هغې دپاره چې هغې ټول پکې کیني او په لږ ټایم کې موږ هغې ته ډېر څه داسې وکړو چې هغه پښتو څه نه څه زده کړي. ډېره مننه سرجي پرې تلو کې ورته زه یو پوره غزل ویم. څه د هجران د تورو شپو خوړم، څه د هجران د تورو شپو خوړم د بل وطن مسافرو خوړم او زړه مې راډک شي خو خاموش پاتې شم، زړه مې راډک شي خو خاموش پاتې شم او د فکر ټالې مسویلو خوړم او څه د دوران څه د جانان غمونه، څه د دوران څه د جانان غمونه یمه زه یوازې اندېښنو خوړم او زه د مالیار نه ګیله څنګه وکړم، زه د مالیار نه ګیله څنګه وکړم او د سرو ګلونو سرو غونچو خوړم او زه شباب ځکه حال ویلی نشم. سرجي شعر دی وایي زه شباب ځکه حال ویلی نشم، مرګ د پښتو دی خو